مجاهده مونږ تاسې د جهاد یوه مرحله چې د اشغال ختمول او د اسلامي نظام راوستل وو د ډیرو لویو سختو قربانیو په ورکولو سره تکمیل او سرته ورسوله. اوس وخت دی چې د جهاد د دویمې مرحلې په سمه توګه ادا کولو ته کار ووایو، او هغه مرحله دا ده چې له هغه نظام چې د زرګونو ګلالیو ځوانانو د مجاهدو، سرښندنو او قربانیو نتیجه ده ساتنه وکړو، او په دغه برخه کې هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار شو. دا ځکه لکه څنګه چې پر موږ تاسې د اسلامي نظام راوستل او حاکمول یو فریضه وه، دغسې اوس ساتل هم یو فریضه او لوی عبادت دی. مبارک علیه السلام فرمایي: رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیامه. د اسلامي نظام د اسلامي سرحداتو څخه یوه ورځ او شپه پیره، یوه ورځ او شپه نگرانی او ساتنه د یوې میاشتې روژو او تهجدو څخه بهتره ده. داسې چې یو کس د اسلامي نظام د تحفظ لپاره چیرته په ګزمه او پیره بوخت دی، او یو بل کس کور یا جومات کې ناست دی ورځ په روژه او شپه په تهجدو تیروي، دغه مجاهد له دغه روژه نیونکي او تهجد کوونکي څخه بهتر دی. نو پکار ده چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې کوم خدمت راکړل شوی دی، که هغه پیره وي، ګزمه وي یا نور حکومتي او اداري کارونه وي، په پوره اخلاص، محبت او د عبادت په توګه یې ادا کړو.